حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جنت دون لوی نعمت دی د الله تبارک وتعالی دوی لیندې نه یي هغه پخوا چې موږ ته لبړ باندې تړي هغه شامیان چې من پر ویشتله دوی لیندې د دا دوه لیندیو په مابینځ کې څونه ځای دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي جنت د الله تبارک وتعالی دونه لوی نعمت دی د دا دوه لیندیو په اندازه باندې چې دغونه ځای په جنت کې سړي ته الله پاک ورکړي یعنی دا د لس وارې د ځمکې په مثال باندې نه د دا دوه لیندیو بیخي کوچنی ځای دی دا خو یو پټ هم نه کېږي نیم پټ لا نه کېږي دوې ګوتې یا درې ګوتې ځای دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که مؤمن مسلمان ته الله تبارک وتعالی دونه جنت ورکړي دا غوره دی در دنیا در مشرق در مغرب چې د لمر راخي در دا ټولو غوره دی حدیث شریف توري دی لقاب قوس فی الجنة د یوې لیندۍ ځای په جنت کې خیر مما طلع علیه الشمس او تغرب چې د لمر پر راخیږي پر لویږي څونه دنیا ده څونه په دې دنیا کې څونه ښایسته ځایونه دي څونه خوندور ځایونه دي د جنت د یوې لیندۍ په اندازه باندې در دا ټولې دنیا چې د لمر پر راخیږي او لویږي دا باندې غوره دی او یو بل عجبه روایت انس رضی الله عنه وایي ان فی الجنة وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان فی الجنة سوقا یأتونها کل جمعة دا نه چې موږ او تاسو د جمعې او لمانځه ته راځو هر شي کې حکمتونه د جمعې ورځ قیامت به هم د جمعې په ورځ باندې راځي او د جمعې په ورځ باندې چې دا موږ غسل وکړو کالي واغوندلو خوشبو مشبو ولګو بعینه په داسې وخت کې به الله تبارک وتعالی په جنت کې یو بازار جوړوي یو بازار به وي و دې بازار ته به خلک د جنتیان به و دې بازار ته راځي هغه د جنت بازار دی بیا به الله تبارک وتعالی یو باد به وچلی یو شمال به راسي د جنت د هواو د جنت شمال به د جنت باد به دا به وچلیږي فتحثو فی وجوههم و ثیابهم دا به د خلکو پر مخانو باندې او پر کالو باندې دا باد وچلیږي فیزدادون حسنا و جمالا الله تبارک دا به یو داسې باد وي چې د انسان به رنګ هم ډېر ورسره ښایسته سي یو خو د جنت حسن و ښایست بیا به دا د هرې جمعې په ورځ باندې خاص الخاص تقریبا په دغه وخت باندې به دا یو باد را الوزي په دغه بازار کې د جنت دا مؤمنان به ټوله راوتلي و دغه بازار ته چې په دې سره به الله تبارک وتعالی د دوی حسن و جمال نور ور زیات کړي کله چې دوی بیرته خپل جنت ته راسي خپل کور ته راسي چې کوم جنت الله تبارک وتعالی مؤمن ته ورکړی دی و دغه جنت ته بیرته راسي فیرجعون الیهم وقد ازدادوا حسنا و جمالا هغه چې دوی خپل کور ته راسي هغه ورته وایي چې دا څونه حسن دی دا څونه جمال دی دا څونه ښایست دی چې الله تبارک وتعالی تاسو ته درکړی دا څنګه ښایست دی دا مو چیرې پیدا کړي دغه تی خو هغه له دې خوا چې خلاص یو قسم حسن و ښایست چې رالس بیا بل حسن و جمال و ښایست الله تبارک وتعالی و تاسو ته درکړی دی فیقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم حسنا و جمالا هغه ورته وایي قسم په الله چې ستاسې حسن او جمال الله تبارک وتعالی نور زیات کړی دی تاسو څنګه بازار ته تللي واست یعنی هغه د جنت حورې به ورته وایي چې تاسې انسانانو ته چیرې تللي واست په کوم ځای ته تللي واست دا څنګه بازار و چې له هغې خوا تاسې له یو دی حسن او جمال سره راغلي یاست چې دا حسن او جمال له مخه په تاسې کې نو داسې نه چې له مخه نو نو ښایسته یا له مخه هم دغه ښایسته وه هره جمعه به دا رنګ و دا ښایست و دا حسن به الله تبارک وتعالی په نوي نوي شکلو باندې وربدلوي د جنتیانو ده دوی به څه وایي فیقولو انتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا و جمالا قسم په الله چې موږ رالو ستاسې حسن هم زیات شوی دی هغه بعد به د دوی پر کوروم راسي او کمې حورې چې دي هغه به الله تبارک وتعالی بیا پر داسې حسن او پر داسې جمال باندې ورته ښایسته کړي چې دوی به بیا د خپلو کوروالاو ته د خپلو ښځو ته حیراني چې ستاسې حسن و جمال الله تبارک وتعالی څونه زیات کړی دي دا څنګه حسن دی دا څنګه جمال دی دوی به هم قسم ورته واخلي چې تاسې ته الله تبارک وتعالی نوی حسن درکړی دی او نوی جمال یې درکړی دی زما ورونو دغه نعمتونه د جنت دا صرف او صرف زموږ او ستاسې په دغه ګډو مات عبادت باندې الله تبارک وتعالی راکوي